د ترکیه هیواد د سری میاشتې له لوري د افغاني سری میاشت سره په همغږۍ دلته د تورخم عمري پنغالي کې له 350 راستنه شو کډوالو کورنیو سره مرسته وشوه. مسؤلین وایي په دغه مرستو کې خوراکي، غیر خوراکي، روغتیايي او ژمني توکي شامل دي. دوی زیاتوي چې د مرستو دغه لړۍ به دوام عمومي او د دې ولایت د ولسوالیو ترڅنګ به په ختیځو نورو ولایتونو کې هم د راستنه شو کډوالو سره ورته مرستې وکړي. ترکیه د هلال احمد لخوا دغه البسن د غذایي مواد دي، صابون دی، شامپو دا، غوړي دي، دا تهیه شوي دي او نن ورځ موږ به دغلته د عمري کیمپ په یوه برخه کې دوی ته توزیع لرو. نو دا توزیعګانې به مهاجرینو ته دوام لري. په کونړ، لغمان، نورستان، نورو ګاونډي ولایتو کې هم چې مهاجرین راستنل شوي دي، ځای په ځای شوي، هغوی ته به هم دا مرستې انشاءالله د افغاني سرې میاشتې په هماهنګۍ سره رسیږي. دلته مرسته ترلاسه کوونکي بیا له دوی سره د شوي مرستې خوښي ښایي او له افغان حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د مرستو پر ځای د کار زمینه برابره کړي. موږ سره مرسته الحمدلله ښه مرسته وشولې او موږ خپل ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي یو پرې راتګ باندې. موږ د دایمي کار پیدا کړو، مرستو نه موږ څه نه کوو، دا د میاشتې، 2 میاشتې، 3 میاشتې بعد موږ سره مرستې کېږي، په دې زموږ ګزاره نه کېږي. موږ سره داسې کار زمینه برابره کړي چې موږ دپاره چې لږ پیسې دي خو ټول عمر دپاره. بل خوا د دغه مرستو ترلاسه کوونکو کې داسې کورنۍ هم وي چې سرپرستان په پاکستان کې نیول شوي او کورنۍ له دغه هیواده پرته له سرپرسته په زور راویستل شوي دي. دوی هم د دغه مرستو خوښې دي خو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. ښکته د چاپه کې رانه حکومت ویوړ او زه وړوکي زوی سره راغللم او دغه اوس مې خاوند دلته دی چې مریضان دي چېرته پیسو دغه وشي، کمبلې ممبلې راته نه دي رسېدلي، بچي مې غټ مریضان دي. راسره مرستې وشوې په ښه دغه معنې او راسره ویې کړې، هر شی راله راکړه، یو شکایت پکې نشته. څومره خوشحاله یې؟ نور څه غواړې؟ دومره خوشحاله یو د دې نه چې نور زیات نور حکومت نه څه غواړئ د دې تر څنګ مهم څه شی چې وس کوي بس راله راکړه، خوشحاله یو تر. په همدې حال کې په تورخم کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي لا هم د ورځې په اوږدو کې د تورخم له لارې په اوسط ډول 50 کورنۍ راستنېږي چې ډیری یې پکې په پاکستان کې میشت د قانوني اسنادو لرونکي کډوال دي. دوی د حکومت له لوري د پوره چمتووالي د خبرې ترڅنګ له مرستندویه بنسټونو او ادارو مننه کوي چې د راستنه شوو کډوالو لاسنیوی کوي. په تېرو کلونو کې په دغه ورځو کې موږ د ورځې 15 یا 10 کډې درلودې. په سږ کال د هغې په څو چنده راځي، داسې ورځ نشته چې هغې کې 40-50 کډې نه وي راواپس شوي. هغه بې اسناده خلک خو هسې راستانه شوي دي په اجباري ډول باندې، اوس اسناد لرونکي خلک هم خپل ملک ته راواپس کېږي. راستانه شوي کډوال د کاروبار او د استوګنې د نمرو د ورکړې غوښتنه کوي، کوم چې د کډوالو چارو وزارت تل ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د یو مناسبې طرحې، پلان او تګلارې له مخې به ډېر ژر راستانه شوو کډوالو ته د نمرو د ورکړې لړۍ پیل کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، تورخم.